درې عملیات دي، یو د مثانې دی، په لیزر دی، او دا په 1 لک پیپونه څه دي، په 1 لک روپۍ دي. موږ سره وسه نه وه، بس سیسته موږ رالي په دې لارو، خو بیا په دې غرونو خوشې وه. دا پسې څو نشي کولی، دا 2 ګنټې وخت نیسي. دا عملیات 2 ګنټې 2 ساعته وخت نیسي. د پلار نه خو به ته ډېره ځورېږي ورته. دا بچی خو ټول د مور سره کاړي. الله تعالی فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. الله تعالی وایي که زما بندګانو کې په یو بل باندې چا شفقت وکړه، مثلا دغسې دا ورور مریض دی، د ده سره چا مرسته وکړه، تداوي وکړه، ده ته الله تعالی ژوند ور په برخه کړه، نو ګویا کې ټول عالم سره ده مرسته کړې او هغه ته ژوند ور په برخه کړې. نو دغه صحت ورکول او مرض اچول دا خو د الله کارونه دي، خو بیا هم هغه وسیله ضرور ده. بلال خان د ننګرهار د شینوارو نه راغلی دی، کابل ته د قمر دفتر ته راغلی. مولوي صاحب پلار دی، غریبان دي، هېڅ هم نه لري. بلال خان ته دلته ډاکټرانو جواب ورکړی دی. د تقریبا 1 میاشت مخکې مولانا صاحب 1 میاشت کېږي بیولی دی و. مولانا صاحب 1 میاشت مخکې پاکستان ته بیولی و، پېښور کې، او هغه هم ډبرې ګارډن ته ډاکټر محمد کامران خان په ټول پېښور کې دی ګرځولی. ډاکټر محمد کامران خان ورته ویلي دي چې زه به درته عملیات کوم، هم په 3.5 لکه کالدارو باندې. نو بلال خان څه نه یو څه مرسته شوې ده، نو اوسې کافي اندازه کې نه ده. نو غوښتل مو چې بلال خان بوځو ولې او یادوري ورته وکړم چې قمر بنسټ تقریبا تېر 1 کال راهیسې مریضانو علاج په غاړه نه اخلي، چون د دې وضعیت ډېر خراب دی او دلته دفتر ته راغلی دی. نو دا به زموږ اخري مریض دی او الله دې ده ته صحت ورکړي. نور به انشاءالله موږ په اساسي کارونو کار کوو چې هغه کې یتیمخانه ده، په یتیمانو روزل دي، د هغې تعلیم او دا په غاړه اخیستل دي. نو راځم اصلي خبرې ته. مولانا صاحب وایي چې بلال خان تقریبا پرون څه وخت د ننګرهار نه راغلی مولانا صاحب هم لرې؟ پرون ماښام راغلی و. د شپې په حمله راغلی و، یو څه 2 ستنې وې، هغه هلته کابل کې ډېر سخت دوی پیدا کړي، چون نابلد هم دي، سړی هم سپین ږیری دی، خو بیا الحمدلله اوسه پورې ښه دی. خو نه یې د شپې ډوډۍ خوړلې، نه یې سهار چیز کړی، او نه ورته اوس موږ غرمې ډوډۍ ورته راوړې وې نه خوړله. ډېر سخت تکلیف کې دی. څو کالو دی عمر دی بلال خان؟ 9 لسم کال کې روانې. مکتب وای سویم صنف کې، دریم کې. څونه وخت کېږي مکتب ته نه یې تللی؟ یو 4 میاشتې کېږي. ولې؟ نو هلته زه د ماشومتوب نه مریض وم، هلته یو ډاکټر و، هغې د 10 ورځو دوا راکړه، هغې ویل ستا ګردو اوبه هغسې نیت مو اوبه هغسې او کولمې هم پړسېدلي دي. او بس هغې نه هم 10 ورځې دوا وکړه. ویې ویل که دا چېرته دې دوا سره ښه شو دې له رخصت ورکومه. رخصت یې راکړم. دا یو ډاکټر دی هلته جلال آباد کې کښېني، او ما له یې ویل ستا عملیاتونه زه کومه چې ښه ټېسټونه مو وکړه چې دا ښې ایسري مو وایستله، دا په 15,000 افغانۍ ده، موږ له یې په 1000 افغانۍ وکړله. موږ له یې ویل دې عملیاتونه ډېر دا پاکستان له واړول، او 4 شپې 4 ورځې ما ظلم کړی، داسې سختې لارې وې، او زه مریض وم او تبې مې کولې موټر کې. او بیا چې هلته لاړو ډاکټر کامران تللی و، موږ له هغه ویل هغه د هفتې په ورځ راځي، وایي تاسو بیا راشئ. بس هغې هلته یو بل ډاکټر و، د هغې په ځای کېناستم. هغې ویل چې هغې موږ له زنګ راوالی و چې دې ته موږ دا ستنې راکړه 14، وایي دا ستنې به غونډې کړه، دا صفایي به راشي د ګردو. او چې بیا راغلې موږ ویل دا ایسري ښکاره کړل ټېسټونه، وایي دې خو 3 عملیاته دي، او په 3.5 لکه روپۍ کېږي، او ګردې مې هم خرابې دي، او پیپونه مې هم بند دي، د هینه چې ازما کوي. ما له یې ویل وایي یو عملیات دی، 3 عملیاته دي، یو د مثانې دی، په لیزر دی، او دا په 1 لک پیپونه څه دي، په 1 لک روپۍ دي. موږ سره وسه نه وه، بس سیسته موږ رالي په دې لارو، خو بیا په دې غرونو خوشې وه. د بلال ذکاوت او هغه فصاحت خو
تاسو وکړه زه مطمئن یم که الله درته ستاسو په مرسته درته روغ صحت ورکړي مطمئن یم چې د افغانستان لپاره یو بچی کېږي د هغه لپاره یو سرمایه کېږي. خیر په هر صورت موږ به ورته دعا کوو کوشش به ورسره انشاءالله کوو چې تر څو پورې دی بوځو پاکستان ته یې بوځو. مخکې تلي وو په سختو لارو باندې په دې غرونو تلي وو 4 شپې دی داسې مزل کړو دی د ننګرهار د شینوارو دی راغلي کابل ته بیا خندار بولدک باندې فکر کوم یو میاشت کېږي چې تلي وي نو د بولدک تلي دی بیا هغلته محرم و محرم کې لارې بندې وې کراچۍ ته تلي کراچۍ نه بېرته پېښور ته راغلي دي نو تمام 4 ورځې مزل یې کړی په دغه حالت چې د پورې پیپ هم ژوندی. مولوي صاحب هغه جریان دی د تا د دې زوخ خپله د ماشاءالله وویلې نو ورونه شته دي یو څه مرسته موږ سره شوې ده او څه مرسته ته نور هم ضرورت لرو د څو پورې د مکمل علاج وکړو د ګلالي ماشوم دی هم ورکوي د بیچاره مولوي صاحب خپله په پښه باندې معیوبه دی او سپین ږیره هم ده دا یې مور ده دا بیچارهګۍ هم تکلیف لري نو موږ به کوشش کوو چې څوک ورسره ولاړ شو او دلته علاج وکړو نو که څوک هم غواړي کوم ورور هم غواړي چې تر څو پورې د روغتیا ورته الله په برخه کې څوک مرسته کول ورسره غواړي آنلاین رالیږي په سکرین درته لیک ښکاري خپله مرسته راولېږي د دا ژوند وژغوري او آفلاین لپاره وټساپ باندې موږ سره رابطه وکړي انشاءالله دغه ستاسو مرسته به موږ راجمع کوو او دته به علاج ډاکټر کامران نه بغیر تا مخکې ماته ویل چې نور څوک یې عملیات هم نشي کولی که څه موضوع د ډاکټر کامران خپل ملګري ناست و خستنېږي ټیشن یې وکړه ښه بیا زنګ و ډاکټر ټوله چې وخت پس درځم او ما په ریسار کې ستنې ورته ولیکي صفایي دی ښه بیا چې به دا ورځ تېره شوه په سبا بیا د دې ملګری ډاکټر ناجي چې یو ځای کېني خطابات کې هغه ته اعتباد کې یو ځای کېني هغه ته بوته چې هغه ته بوته بس هغه هم ټیشن وکړه بیا زنګون یې خوا دې خوا وویل هغه چې سوا د کامران نه وړه دا پیشنټ څوک نشي کولی دا 7 ګنټې وخت نیسي دا عملیات 7 ګنټې 7 ساعته وخت نیسي دا به څوک نشي واقعا سخت عملیات دی خپله بلال هم ویله چې یو د مثانې عملیات دی هغه په لیزر کېږي بیا 2 د اردو د کم پیپونه راغلي صفایي د بدن کې 2 هغه دي چې د هر یو قیمت په 1 لک روپۍ کالدار دی همداسې د بلاله ښه نو مصارف پرې راځي انشاءالله زه مطمئن یم چې تاسو مرسته کوئ او دا ګلالي ماشوم د ژوند ژغورلو په برخه کې سره یو بل ته لاس ورکړو نو الله دې تاسو ته اجر درکړي. مورکۍ څه شپې په څه حال تېرېږي چې کله د تکلیف کې دردونه پې زیات دي بس ټوله شپه یې زګیر وایي نه څه مرستېدلی شي ساه یې بنده یي ورسره برېښي ورسره تبه یي ورسره زړه یې خرابېږي راجګېږي ورسره د خوراک نه مړ ولوېږي بیخي خوراک نه کوي بس داسې چې غېږ یې باسو او نه باسو د پلار نه خو به ته ډېره زورېږي ورته موږ خو داسې چې شپه ورځ جاړو شپه ورځ پلار غریب خلا دا بچی خو ټول د مور سره کاړي بلکل نو په عذاب ورسره ډېرې داسې په عذاب یې مچې دا بېګا ټوله شپه دې سره ما په ولاړې تېره کړې ده په ناسته په غېږ کې مې باستلی دی نه نه باستلی چېرته چې وه یخه ځمکه هلته مې پرې واچوه او یخې اوبه راکړه په سر مې ورته اوبه 2-3 ځلې اچولي 2-3 ځلې مې د شپې خلطه تشومه ډېره ورسره په عذاب یم لکن ټوله شپه ورته په ولاړې تېروم دا 4مه میاشت ده د ماریستیا واړه اختر میاشت کې دې دا ماریستیا اغوستې ده دا 4مه دا 4 شپې دا 4 میاشتې دې سره به په ولاړ کړي ما خوب نه دی الله دې روغ صحت ورته ورکړي زموږ ورونه او خویندې داسې شته چې دغسې مستحق خلکو پسې ګرځي او قمر به کوشش کوي دا و دې ته ورته مستحق خلک دې ته موږ ور وپېژنو یو غوښتنه د ورونو او خویندو څخه دا کوم که چېرته تاسو وس نه لرئ د کومک دومره وس هم کېږي چې دا ویډیو در سره شریک کړئ شاید ستاسو په ویډیو شریکولو باندې نورونه او خویندې پیدا سي دې سره مرسته وکړي مطمئن یم الله به تاسو ته هم اجر درکوي په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمة الله